سو محمد رضوان ته ګوره خپل عاجزۍ سره روان دی نو تاسې ګوره طالبان سره کینی هغلته نو ښکلې عاجزۍ سره هلته کینی دومره غټ کلاړي دومره نوم لري او دومره ښه عاجزۍ سره کینی تاسو دا اوس وګورئ چې دومره غټ کلاړي او دومره عاجزۍ سره هلته کینی موږ دین اسلام دومره ښه دا ټولو سره یو برابر شوی نو ملته تاسو سره شریک محمد رضوان دین ډیر سپورټ کوي داسې مخکې د ملکونو دورې کوي دا دین اسلام مخکې بوزي نو داسې موږ کې لاړیان پکار دي نو ښکلی محمد رضوان ډیر زیات ډیر کوشش کوي محمد رضوان خپل دین مخې رسوي خلکو ته نو دغسې کلاړي موږ ته پکار دی سپورټ کو مخې بوزو ځکه چې موږ ټول باندې حق دی چې داسې هغه خپل دین د محمد رضوان دین مخکې بوزي چې موږ ته پکار دی هغسې سړی سپورټ کړو ځکه چې محمد رضوان داسې کلاړي په کرکټ کې بل نه و ځکه چې محمد رضوان د کرکټ کې د مانځه ټیم راشي هغه ته مونځ کوي دا نه کې کرکټ مغه ګراوند کې کوي نو خپل دین اسلام سپورټ کوي مخې ته بوزي ځکه چې بهر ملکونو د دورو باندې لاړ شي هغه هلته کوي نو خپل دغه کوي نو خپل دین اسلام مخکې بوزي دغسې کلاړي به نه سپورټ کوي سپورټ کوي به نه تاسو ګوره د محمد رضوان سره ډېر خلک کرکټ مولانا صاحبان کرکټ ګوري نو محمد رضوان سره یې هسې مینه ده ځکه چې ښکلی دین اسلام مخې که خلکو ته بوزي رسوي نو دغسې کلاړي سره به څنګه مینه نه وي هر سړی داسې بل کلاړي په کرکټ کې نه تېر شوی لکه محمد رضوان ځکه چې دا ښکلی دین مخې ته بوزي بل دا ویډیو تاسو سره شریک کړم محمد رضوان چې بل عاجزۍ سره راغلی جومات ته او هغه د کلارې عاجزۍ سره کېناسته نو دغسې کلاړی موږ ته پکار دی سپورټ وکړو د موږ ښکلی خوږ دین اسلام مخې ته بوزي نو داسې کلاړی نو محمد رضوان سره په دې ما ټولو خلکو لګي محمد رضوان یو دین سپورټ کوي او بل کرکټ د خلکو سره مینه ده نو خلکو سره محمد رضوان سره ډېره مینه خلک کوي بل دا ویډیو تاسو سره شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام